سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. په دې هیله چې روغ وئ. په لندن کې یو، په لندن کې هم د شاعر په کور کې یو. افضل ټکور تاسو پیژنئ، خو ډېره موده له ما نه هم ورک و. له ما نه په دې معنی چې یعنې په ادبي بانډار کې ما نه و غږولی. نور خو په شخصي ژوند کې تقریبا هره ورځ سره ګورو. دواړه په لندن کې یو او طبیعتونه مو هم شاعرانه دي. زما طبیعت شاعرانه دی، خو د قلم شاعرانه دی. ټکور صاحب په خیر راغلی، جوړ تکړه. مننه. ته خو د فیلبدیه شاعرۍ بیخي پیري سلطان یې ماشاءالله. بس کله کله رانه وویل شي په هغه کې. نو اوله پوښتنه به مې دا وي درنه چې اوس څنګه دی د شعر دنیا دی، څنګه د ړنګه شوې خو به نه وي، خدای نخواسته کمزورې شوې خو به نه وي. طبیعي ده تڼۍ صاحب چې کمزوري کېږي د عمر په تېرېدو سره او د شرایطو په څه سره ځینې محیط هم اغېز کوي، ژوند شرایط هم اغېز کوي او عمر هم اغېز کوي. نو طبیعي ده چې ضعیفه شوي به خو د کنټینیوز روانه ده. آفرین، روانه ده، مهمه ده. کله کله بیا په هره مرحله کې بیل خوندونه یي که نه. هره مرحله په پاخه عمر کې پخېږي شاعري، کیدای شي نور هم هغه یي که نه. بالکل بالکل په پاخه عمر کې پخېږي شاعري. شعر هم لکه د انسان د ژوند غوندې نمو کوي. همداسې ده. په ابتدا کې ساده شاعري وي، په منځنۍ سطح کې لږه ښه کېږي، بیا وروسته همداسې. د ټکور صاحب یو کتاب دا اوس خو موږ اوس کتابونه ډېر دي، خو موږ دوه کتابونه دلته لرو. یو یې چې دی پرهرونه ټکورونه او بل یې چې دی زما شعرونه یتیمان دي. دغه شعر چې تاسو کتاب چې تاسو یې ګورئ. او په دې کې جالبه دا ده، ما چې دا کتاب مخکې راړوه، د شاعر زړه وایي زما زړه د شاعر زړه دی، که خیرې مې درته وکړې په غمونو به اخته شې، په سندرو به مین شې، په خبرو به مین شې. څوک به نه وي چې دا ستا خبرې واوري، یو به ته یو به د غم وي، زړه به ستا قلم وي. په هندارو به مین شې، په بیلارو به مین شې، له ژوندون به لاس په سر شې، له خوارانو به خبر شې. زما زړه د شاعر زړه دی، که دعا مې درته وکړه هغه دم کې به باچا شې. سل به وژنې بې قصوره، سل به خلاص ګرځي مغروره. په دربار کې به د ناست څو ظالمان وي، ښه او بد به د همدغو په فرمان وي. څو چې ته په ځان پوهېږې، له کمرونو به خطا یې، عجیبه غوندې به ته یې، عجیبه به پاچاهي وي. نو دا راته وایي د شاعر زړه، تا زړه اوس څه رقم همدغسې زړه دی لکه دغه شعر دی چې ویلی و که؟ نو هغه ما یو بیت لیکلی، کوشش کوم چې دا دغه یې کومه دا غزل شي. هغه دا ده چې له اعلاو رانیولې تر ادناو، شاعران دي وارثین د انبیاو. شاعر وایي چې د پیغمبر وارث دی که نه. نو د شاعر کېدای شي دا دعا، ځکه یو تعریف د شعر راواخلو چې هغه د درد او د مظلومیت او د څه ژبه ده یا هنر د دغې نه زېږنده ده. نو دا کېدای شي تاثیر یو دا هم وي. نو کېدای کله کله د شاعرانو دعا قبوله شي او کله یې قبوله نه شي. خو زه په دې عقیده نه یم چې دعا به د چا کار وکړي شي که نه. دا خو دلته راغلي ده همداسې. نو خو دا راته ووایه چې زه مثلا لکه تا مخکې اشاره وکړه فیلبدیهه کله کله یو نیم شی ولیکم، خو غواړم چې پوخ شاعر شم، څه وکړم؟ نو شاعر حمزه بابا وایي چې هر پښتون د شاعرۍ دغه لري، استعداد لري. او هر پښتون لوستی پښتون کولی شي چې یو نیم شعر ولیکي. صرف دغه په دې کې ده چې که نه هغه خوشحال بابا خپله وایي که د خوشحال سره چې کښېني یو څو کاله د غره خټک به شاعران شي. صرف ستا دغه ډېره زیاته ده، ځکه چې ته په قافیه، وزن په دې باندې پوهېږي. د شعر دپاره هم دغه اصلي توکي هم دا دي چې قافیه ولري، وزن ولري او یو مفهوم ولري که نه. ته ډېر لږ دغه تا ته په کار دی. خو زما خپله تجربه دا ده چې ته که ډېره مطالعه وکړې، د شعر مطالعه، او ته کولی شي چې ما چې تا کې کومه دغه لیدلې ده که نه، ځکه په ډېر ځینو کې حتی په 10 کاله پخوا په مسکو کې یوه غونډه کې تا فیلبدیهه هملته شوې وې، کوی راته چکچکې زما اوس مې لیدلي. نو یعنې هغه ډېره سخته وه چې په هغه حالت کې. او بله دا ده چې دا د بېلابېلو رشتو کسان مثلا شعر وایي، د چا کیدای شي دا نظر وي چې شعر خو یعنې شعر او ادب او ادبیات او ژورنالیزم دا باید چا لوستی که نه.
خو اول تا نیولې تر نورو شاعرانو پورې مثلا ته انجینر فکر کوم ته انجینری لوستې ده یعنی د غنه لري د ادب له دنیا نه لري ورسته دی بیا په دې شایانو کې شروع دی پایل دی وکړه معنا دا چې د شعر لیکل په دې پورې اړه نه لري چې ته ادبیات لوستې دي کنه که څنګه دا نه شعر لیکل خو دغه پر بیخي اړه نه لري اته ځینې شان نور اړه لري لکه مثلا سرچ کوي مثلا تحقیق کوي مثلا کنه دا شی دا ډول لري خو شعر بیخي الهي یا طبيعي استعداد د انسان کې سره او د ټولو نه زیاته دا دغه مهمه ده علاقه مندي چې ته څومره صداقت اخلاص اخی ته لري په دې حساب باندې زه فکر کوم ما ته ډیر خلکو دا دغه ته وخت په کابل کې ما باندې سم مقالم لیکل شو چې انجینر ګورم او د مجلې مدیریت ګورم یا دا کار ګورم هغه کار ګورم کنه یو وخت کې ما یو انیس یو دغه ادبي صفحه را پنځشنبه خبرېدل د کریز پاڼه نو دا بیا ما ته مشهور دی خو دی بسم الله مشهور په نوم باندې اسماعیل مشهور په نوم باندې یو څوک دغه د انیس رئیس هغه ماته دا صفحه ستاد نظر لاندې به خبرې شي مخکې دغه سیده انځور سپتر دا دغه لیکل ما ولته لیکل چې د افضل ټکور ته نظر لاندې نکریزو پاڼه نو بیا چا مقاله لیکلې و چې د انجینر د وزر لاندې که د څه نظر لاندې کنه نو بیا سر دي چې هغه ما دوستم خو بیا دغه شو نو داسې ځینې خلکو دا دغه کوو چې د مسلکي دغه نه دی ولې په ادبیاتو کې ډېر دغه کې خو دا زه فکر کوم علاقه مندیم دا ځینې اخلاص او خپل تلاش هم ډېر انسان ډېر مهم دی یادېږي دې کله د شعر پیل که څو حتما ډېر وخت به تېر شوی شعر خو داسې چې دا زما ژوند داسې و چې لږ داسې د دغه ستونزو دغو سره پیل مثلا زما خپل پلار چې مړ کېده نو زما یې مرګ نه یادېږي او چې مور مې مړه کېدله نو هغه هم داسې حالت چې ما مرګ او ژوند نه پېژانده یعنې ما انځر یې د هلکانو سره ماشومان سره په کوڅو کې مستی کول زما مور مړه وه داسې تصور کوم نو بیا دا ژوند خو هلته خو دا چې کورنۍ ژوند داسې زما وریندار خدای دې وبخښي هغې سره موږ رالوی شولو یو کور و دا ورور مې و مشر معلم و نو دا ټولو تاثیر کوي هغه وخت نه به ما زمزمه کوله زما یادېږي دا څلوېښتم داسې فکر کړه چې بش لس یولس کالو چې دا دغه مې زده کړه لوستل او لیکل نو په دغه وخت کې د دې رفیع صاحب یو کتاب و د خلکو سندرې په نوم باندې دا زما تر چې هغه د کلي مشر و ښه ژوند یې و اسان دغه یې څه امکانات ډېر زیات لرل ملک هم و نو د هغه په دیره کې هغه به دا کتابونه راوړل او ډېر روښانه سړی هم و خدای دې اوس وبخښي نو دا کتاب د هغه په دیره کې ما لاسته راغی په دې کې بیا لکه توره د جنۍ تورې په غاړه رنګین دی که چې دا سکندر سندر زیړه د جنې زیړ په غاړه یې کلونه دا سندر دا به بیا ما زمزمه کوله دا دغه مې هماغه وخت نه ورسره علاقه مندي پیدا شوله خو داسې شعر چې ما ولیکه دا نو شپېتم کلونه دي چې په شپېتمو کلونو کې چې زه ته نه وی له ښوونځي فارغ شوی وې پولیتخنیک ښوونځي نه فارغ شوم پوهنتون ته دغه شوی وم نو بیا اقتصادي ژوند هم ډېر خراب و دومره خراب چې کله موږ پولیتخنیک نه به زما یادېږي چې یوه افغانۍ به تر پولې باغنو پورې کرا وه د یوه افغانۍ به موږ سره نه وه نو بیا یو وخت چل شو چې کوم شعر ما لیکلی و مات قلم مې تور باڼه کجل لیکي او بیا د رقیبانو ته اجل لیکي دغه دا شعر بیا په جرګې مجله کې چاپ شو دا لومړنی شعر دی زما نو چې زه کله ورتللم یا کوم ځلې ورغلم که څنګه چل هغوی ما ته 1500 وې یا 600 افغانۍ راکړې نو دا دومره ډېرې پیسې وې ډېر شی و په هغه وختو کې و که نه بیا هغه شعر یو چا سندره هم کړه د دې دغه ورور سندره کړې ګل زمان یو ورور څوک و تجلي هغه کوم اخبار دغه نه اخیستی و مجله نه پیدا کړې چې نه و نو بیا د هماغې نه وروسته بیا دا شروع شوله سلسله بیا زما د په همدغه وختونو کې زما د انځور سره او د لطیف بهان سره شناسه دغه پیدا شوله پېژندګلوي او انځور چې و دی په دې پولې باغمي کې هغه وخت د راډیو افغانستان د هنر ادبیاتو څانګه اداره هلته وه دلته به ورته بیا به دوی ورته شعر دې راوړه چې دا په ادبي پروګرام کې دا وکړو
نو دا به چې نشو ماته ویل چې مثلا د شنبه په ورځ باندې وینه تر 2 پورې دا پروګرام دی د مرغلرو عامل مثلا نو بیا به زه د پل تخمین راغلم هغه پل باغومي کې د رادیو یو دغه مایکروفون هغه میکروفون باندې بولاړو متوجه دا نه تاکه زما شیر ولولي نو یعنی خوند په دې کې دا سلټه دغه ورکول کنه یو او تشویقي هغه هم وکړه تشویقي جنب ډیر زیات وکړه او دا راته وایي دا تخلص د څنګه بیا ټکور شو تخلص خو چې زما تخلص خټګرو خټګرو دا ودا کیسه ده کنه او چاته چا نن پښتنه وکړم ولې خپای دا دغه څو پاسنجر نو دا نو هغه دغه سره دا شی و ډیر خراب حالت کې و ماته دا ډیر وګدا کیسه ده لانګ سټوري ده خو خیر زما من خدای له بده مرغه یا له خمرغه وسو ټول په له بده مرغه وي کوم چې په افغانستان کې هغه وخت دا دغه و چې مرور به د خلقي او نو تبم خلقي کې پرچمه به پټوي کې زما ورور خلقي او مونږ بس مغه په روان بعد زه خلقي او خلقانو په خو تخلصونه بزګر او خټګر او جولا او دا تخلصونه مزدور نو مام دا خټګر تخلص ځان ته پیدا کړ نو مې دغه راته ویلي استاد په تل کې استاد سبحان هغه راته ویلي و چې ما ویل چې دا شی ته قبل وزارت به مشاري جوړول کله مشاري کې جوکشم سکایټ کې سپورت کې ما چې ولات کې ته دغه راغله دي خټي کې تر دې خټګري خټي بکې چرته کنه نو زه په تخنیک کې مسلې ما دغه دی نو دا زه چې بیا نو مونږ ته یو ګروپ لرو په دغه باندې باید کله تاسو وخت هغه ډیره مهمه موضوع ده مونږ یو ګروپ داسې 15 په شاوخوا کې مونږ به په شخصي دغه کې کېناستو کورونه کې او د دولت دغه به نه ده څه کوله پالیسي نه څه شی مو بحثونه کول بس په سر پاده بیا مونږ خپل چې غنایي د شاعرانو لیکوالانو سر په شاعرانو لیکوالانو بس دغه ولکه زرین انځور ولته بهان عارف خزان او ننګیال او زوم اسد الله اسد دا یری چې دا یو حالو چې مونږ بالته پټ دغه کولې بیا به مشاعرې ماته کولې شعر به ویلي چې مثلا په دغه کې برخه نه اخیستل لکه پسې ځینې کانکورونو کې ځینې نو پټ ولې کولې دا خو د ادب مسله و د شعر او شاعري اجازه نه غلطه خو چون یو ګوندي سیستم وو الته ته مجبور مکلف وي چې د ګوند پالیسي سره تشیر وي زمونږ ولې شیرونه تا دغه کېدل نه چا هغه وخت چا د سانسور یو ډول سانسور په ډول نو په دې کې د خدای بختانه سي وبخې دا بختانه سي په لیکوالو اتحادیه کې د بیا موږ ته چې تاسو راځي دغه تاسو دغه عشقي شعرونه سره زموږ کو تاسو چا ویل دي کنه نو بیا زمونږ دغه پیدا شو هغه ډیر څو کلونه موږ ته سره په خپل یو کور بل کور کې نسل سره او دا دغه بیا نو البته دا خبر تخلص ورانه نو بیا البته د دوستانو د شوک چې دا تخلص دی بیا بدل کړه نو دا ارچا یو دغه ورکو دا نوم دا تاج محمد یری په لیست کې دا درې نومونه مثلا افضل او مثلا کنه افضل زخمی او افضل ټکور دا ټکور پکې راغلی بس دې باندې دغه وکړه تام خو کدا دوی درکدا تخلص خو مې اول کې نو اول کې خو څه ول کما چې څور کړی ډیر وخت پوښلې چې بیا نو ورسته دغه شول نو ټکور څه معنا اصلا دا زمونږ ځینو غته کوه مینوالو ته څه معنا نو ټکور خو په پښتو کې ډیر عام دغه دی کنه منګه د زخمی یعنی نه زخمی دی که زخم ته برعکس زخم ته ټکور د ستاره چاته کوم مثلا تا دغه ځای خوږي ایو خخته توده کړی نو په دغه کتاب کې او دته تپ باندې کې دي ته ټکور نو دا برعکس یعنی معنا دا چې یو ډول لکه مرهم غونډه دا با فرین التیام په دغه کې ورته باندې ورته التیام ویل په لري کې کنه دا څه دا ټکور دا دغه بیا ما غنه دا تقریبا 3-4 کال دی اماغه زه فکر کوم معلومه شي چې ماته ته څو چې هغه باندې ماته پیسې راکړې او ډیر دغه شو یاد نه دی دا اول شعر ولې خو هغه ماته چې دا مخ کې دی چې بیا مات کلم تور باندې کجل کیو بیا د رقیبان تاجل زه فکر کوم دې مجموعه کې چرته نو بیا هغه شعر هغه نو ورسته بیا دغه شو ټکور شو بیا هغه په خاطر په چاپ شوی یعنی په هغه شعر کې د تخلص خاطر لغه نو ورسته بیا ټکور شو او یو نیم شعر کراته وای کنه د سینه د کیسه موږ شي خلک رانه ستړي نشي شعر برته وای مولي په شعر نو خبره خو دا خوشحال بابا خبره د شعر په ویل هیڅ نیم خوشحال ولې خدای کرا په برخه دا مقال مې شعر کړی دی چې
نه یې ښځو کې شته مینه نه سړو کې نه یې ښځو کې شته مینه نه سړو کې او رب دیره کړلم په داسې وطن وکړي دا وطنونه ښایي دا ما او تا چې ناست یو نه یې ښځو کې شته مینه او نه سړو کې رب دیره کړلم په داسې وطنو کې له هغو به څنګه تمه د ژوند وکړو له هغو به څنګه تمه ماشومانې چې لویږي په جګړو کې او نه پوهېږم چې دا ولې داسې کېږي نه پوهېږم چې دا ولې داسې کېږي او نه ګرمۍ کې اوسېدی شم نه سړو کې یعنې انسان نه راځي کې پیدا او چې یارانو ته په سخته چې یارانو ته سختۍ کې نه رسېږي چې یارانو ته سختۍ کې نه رسېږي هغه خلک حساب وګڼه په مړو کې هغه خلک حساب وګڼه په مړو کې او د ټکور پولادي عزم ته حیران یم چې مسکی دی د هجران په اتکړو کې او ټکور داسې دی په منځ کې د یارانو ټکور داسې دی په منځ کې د ټکور یارانو داسې دی په منځ کې د یارانو لکه مالګه چې پرته وي په خوړو کې لکه دا د نه پوهېږم خبره دی چې وکړه ما ته ستا یو شعر رایاد شو چې سندره هم ترې جوړه شوې وه نه پوهېږم چې دا ولې داسې چم شي چم شي او چې هر ښکلي ته نږدې شم راته غم شي دا شادکام کوم ځینې پیدا شادکام سندره ترې جوړه کړې کوم ځینې پیدا کړی بیا له هغه نه وروسته پسې نورو خلکو هم دغه کړل زیات یې کړل څه شو او لږ په دې راته وغږېږه چې دا د ژوند پړاوونه خو بېلابېل دي نه مثلا ته د انجینرۍ ته لاړې له انجینرۍ نه بیا د ادبیاتو سره د سر و کار شو ځکه چې تا خو لیکنې کولې په راډیو افغانستان کې وې او ساعت هم تېر و ځکه ښې پیسې یې درکولې او د یو داسې غریب سړي د خټګر په لاس دومره پیسې ورشي خو ځان درنه ورک نه شو یو رقم په دې حالت کې داسې و چې تنه صاحب ډېر خلک ما ته دا دغه کوي چې دا ژوند زما په نظر باندې چانس دی کله کله چې راغی درته باید که د لاسه دې ورکړه ور دې کړه که دې ور نه کړه نو ته باید ترې ګټه واخلي ما ژوند زه یوازې همدغه یو څه لرم چې زه تر ډېر کلونو پورې مجرد اوسېدلم ما واده ډېر په څه عمر کې وکړی او د دېرشو نه وروسته مې کړی 3 4 دغسې نو دا ټول کلونه هغه د ځوانۍ دغه سره خو هغه سیاسي ده خو ما به پرېښوده هغه اوږده قصه ده کله بیا بل وخت سره دا وکړو خو دغه دا نور ژوند چې مې چې و دغه ادبي ژوند دا نو داسې ژوند ما وکړه چې تناو مې زیاتره وخت کور کې خو د ټولو دې کور ودانې هغه ملګري هغه دوستان هغه ټیم چې موږ هلته لره هغه ډېر سخت و چې بیا را په لاس ته راشي نو ما یوازې دغه اوس هم چې ځان سره سوچ کوم چې نه پکې خرابه نه شو نه سګریټي نه شرابي نه بې ځایه ګرځېدل نه بل دا څو دغه وي یا زما دا خپل بیسیک ژوند به کله کله راته یادېده چې غریب سړی کم ځای کې پیدا شوی کم ځای ته راغلی کم نمات میکریانو کې کور لره او دا میکریانو کور دا اوس هم شته د هغه کور دا یو دومره غټ امتیاز ولته او ما په همدغه خپل دولتي زور باندې هغه موقف چې زما و دغه د کشمن خو چارواکي زما نوم لیکلی هغه چارواکي نه و یو فرهنګي دغه و نو هغه دوی دغه دولت دومره یو ریسپیکټ یا قدر دی دغو ته ورکول لیکوالو فرهنګیانو ته نو بیا زه ډېر وسوچ کوم که نه چې ولې زه داسې مثلا چې یو سړی چې ځان ته اوسېږي امکانات ډېر لري او پیسې مه اخلي که زه تا ته ویم چې ما 80,000 افغانۍ هغه وخت کې چې ډالر شاید په 28 روپۍ و یادېږي 28 افغانۍ و موږ اخیستلی ډالر نه پېژانده په ژوند په کول نه پېژندل پوه شو دا پیسې بس یا کور ته یا دت ته یا هغه ته یا خور ته یا خورۍ ته یا خپل ځان باندې که نه دا به دې په سیف په دغه نه پوهېدلو چې دا به آینده دغه وکړي موټر واخلو موټر به دولتي راته وړلو بیا راوړلو دا ژوند دی نو دغه دی در حال کې چې دا ژوند نه دی کنسلې به د هغه ټولو شیان نه به یې سړي خوند اخیستی وي نو دا و هلته مثلا ما په راډیو کې کار کوی د هغې به مې بیل دغه اخیستی په قبایلو کې مې کار کوی بیلې مې اخیستلې دا اقوزامي دا بالمقطع دا داسې وي لکه د ریګولر هره میاشت به راته خپل معاش مې و ډېر جګ نور چې دا چې ته به دې کرښه ولیکل هغه وخت کې ډېر ښه سیستم و نو دا کتاب به چاپ شو په دې کتاب به تا ته دولت 80,000 افغانۍ هم درکړې یو 1.5 ټوکه به هم وړیا درکړه او نور به د هغوی کار چارج یې خرڅوي که نه په لس خرڅه کړل نو خو دا داسې یو ډول حالت نه و چې ته یې نازدانه مخته کړلې مثلا د هغه نه وروسته بیا په دې اوسنیو حالاتو کې مثلا دا کتاب دی اوس په دې وختو کې چې چاپ شوی دی برعکس خو تا له جیبه پیسې پې ورکړي دي اوس خو داسې سیستم راغی که نه تبدیله شو اوس هغه قزامي سیستم نشته خو هغه وخت کې هغه سیستم و
حتی دا په دې دغو کې په کلمو په منثورو لیکنو کې په ادبي لیکنو کې لکه مثلا داستان کې په کیسو کې دې کې بیا پته په کله تحقیق کې مقاله کې په دې کې بیا په حروفو پیسې ورکولې په حروف یې ټاکل مثلا پر کلمه باندې مثلا 50 پیسې نو چا به کوشش کوي چې چټي خپل خبره اوږده کړي ما په یو دغه لیکل چې خبره دومره نو خو ما سي اوږدوله دا د قزامي لپاره دغه خو دا یو حالت او تنه څه فکر کوم دا د شاده وخت را روان او تر دغه څه پورې د نجیب د حکومت سرقوته پورې دا سیستم و چې دا یو ډول مرسته و دغه سره چې مثلا 2000 3000 یا 4000 یا 5000 روپیه لیکوال ته په پروګرام مثلا ما یو پروګرام لیکو په رادیو کې د شاعر د شپې په نوم دا به د شپې لسونه تر یو لسونه شه ده زیات مینوال لرل دا مثلا په وافته کې به پښتو نشه د مالی کې بل هفته کې به درې نشه دا به بختري سیب لیکه واسف بختري دا فکر دوه پروګرام به ما راتله 2 ساعته دوه پاغه دي به 5000 افغاني راکول دا ډېری پیسې ورکړه نو دا یو ډول دغه ادارو زمونږ اداره چې زموږ به د دغه چې موږ ته بیا مثلا دولت براکړي 10 میلیونه بودیجه بیا به موږ کیناستو دا په خپل راکول چې موږ مثلا د 10 میلیونه نه مثلا 10 میلیونه کتابونه ته دغه کو چې دا به کتابونه چاپ کو د کال پلان جوړ کو 200 کتابونه ینوانه کتابونه دا به چاپ شي د دې کېږي مثلا 10 میلیونه 10 میلیونه دا 10 میلیونه چې پاتې کېږي 2 میلیونه روغانيات دي مثلا تیل دي دا دي هغه دي کنه مثلا پاتې کېږي و ملت دا و ملت به موږ معاش دا کوو دا به معاشات به دا کول دا په خپل زمنګ د ادارې په صلاحیت کې د مشرانو د غیر لرله جرګه دغه مشرانو جرګې به بیا دا بودیجه کلنۍ بودیجه به دا کوله کال مثلا 10000 یا 15000 دی د برخې د مشر معاش وغه وخت دا ډېر په افغاني وغه خو خیر دا خو داسې وختونه دي چې هر چاته دا امکانات نه برابر او ته چې اوس دا کیسې کې دا یو استدلال د په انګریزي کې اصلا خو فرانسوي دا ناستالجي ورته وایي ناستالجي یعنی په تیر پسې یادونه کله په تیر پسې یادونه دی زړه مو ولې را خوره بیا څنګه شو د افغانستان راووتل چیرې ولاړل چیرته وي بیا خو وروسته لندن ته راغله لندن مخکې لکه چې بل وطن کې وي افغانستان کې خو حالت د شو چې خراب شول کنه سار لاړم او دفتر شروع ډیر خد دفتر او قالینې مال نارشه چې پکې امیدونه درنو بیا مجبور شول یو څه وخت خپل تاغویل چې پاتې شي د اداره نو حکومت مې څه پیسې ورکولې بیا یو بل دغه مو شو خو اخر کابل د شو چې به د اوسېدو نور نه ورو دا نو د ډاکټر نجیب د سقوط نو ورسته دا لومړی میاشتې دي بیا سبب خو زه بیا لاړم پیښور ته چې لاړم هلته رفیع صاحب د خدای ژوندی لري د په د یو ثقافتي مرکز په اسلام آباد کې دا د امریکای نه د کوشککیانو هغه سپورټ او زه فکر کوم چې بل چا دا کوم واسي پی سي دی چا دا دی ارته چوخ بل چا بل ځم دا کې دقیق مين دی رفیع صاحب څنګه صاحب سره کوم دا کړه ماته الته جاب را اسلام آباد کې بیا هغه مونږ شو ورغلم خو هغه زید یو بل چا په زیاده کړم بیا په دې وخت کې ماته یو ملګری مې وغیرته و دعوتنامه راولېږل د مینسک نه دوستم کلیوالم هغه یو دغه ته ویل یو ټریول ایجنسی ته هغه په دې درته دغه کوم دا تاشکند دغه درته اخلم شو بس مجبور شول هغه چې ځکه سره شي سړی منډي وهي نو بس بیا راغلم ماسکو ته چې راغلم دا نو 93 کال یو کال ته پاتې 2 نه راغلم مثلا یو کال چې راغلم بس بیا نو ته عمر 98 پورې چې مېرمنم راوستله بیا ته وغه بیا ته مشکل پیدا شو ژوند د سیس انسان هغه کله خپل روزي په سیمنډي وي کنه هر چار چې ترته والي هغه شوروي مړنګ شو اول ته وګر راغله بس مشکلات ډیر زیات هر ورځ به یو مشکل سره واقع نه بس کله را بار کنډیوال را په دې لارو کې راغله ډیر مشکلات باندې هالند کې بیا تم کیس قبول شول د مهاجر په صفت باندې بیا پاسپورت واخیسته نو پاسپورت نو ورسته بیا دلته راو نو یو شعر بل درنه اورو کنه راته وای ته خپل خوښ کزما سره دلته خورا زیات شعرونه په دې کتاب کې مشته خو غواړم چې یو نیم شعر وای چې یو څه رنگارنګي پکې راشي غزل به دا مو وایم دا غزل د څه چې دا بې قدره چې په هر کور کې پراته دي
دا بې قدره چې په هر کور کې پراته دي دا بې قدره چې په هر کور کې پراته دي دا شعرونه مې بدبخته پښتانه دي او دا بې قدره چې په هر کور کې پراته دي دا شعرونه مې بدبخته پښتانه دي او په شپېلۍ د اسرافیل به راویښېږي په شپېلۍ د اسرافیل به راویښېږي پښتانه د غم په داسې خوب ویده دي پښتانه د غم په داسې خوب ویده دي او ځان مې ستړی کړو په چغو په کوکارو ځان مې ستړی کړو په چغو په کوکارو د دې کلي خلک له یوه سره کاڼه دي ځان مې ستړی کړو په چغو په کوکارو د دې کلي خلک له یوه سره کاڼه دي اوس یې پاس په اوږو وړلی شم صنمه اوس یې پاس په اوږو وړلی شم صنمه او ستا غمونه کله غرونه نه درانه دي او هره ورځ مې د زړه وینې څښي په لپو هره ورځ مې د زړه وینې څښي په لپو ستا باڼه خو لکه سم سړي خواره دي او هغې وویل په بار یې زه کلولم هغې وویل په بار یې زه کلولم دا ټکور شعرونه ډېر خواږه دي ډېر ښه دا یو نیم بل هم درنه اورو او رښتیا دا هم راته ووایه چې ستا شعرونه اکثره عشقي شعرونه دي زیاتره خو سعادتمند شته پکې مثال لکه که همدغه پیمانه همدغه جام وي نو زما دې ورته سل ګزه سلام تر هغې پورې به خپل وطن ته ځم چې واکمن پکې همدا مولا امام وي خو شته پکې دي که دغه شته مثلا که نه هر شی شته ځینې دغه هم پکې شته او هنرمندان هم درنه غوښتي دي چې شعر دې راکړه چې سندره جوړه کړم ډېر زیات دا خو داسې هنرمندان سره خو زما په کابل کې ما ته مخکې ویل چې ځان ته اوسېدلم بیا زما دغه ډېر د عیب و ستا سره ډېر زیات و خدای دې وبخښي زما څو شعرونه هغه ویلي وو 3 سندرې هلته جوړې کړي په راډیو کې شته او هغه داسې و چې دا خو هغه خو سواد نه لر دا به مې ورته ویلي د به طرز او دا کو منګل ته ما یو دغه څه کړه بیا ته ویل چې زما خپل دی خو دغه ورته دا راته هندي طرز و هغه دغه ورته زه چې شراب څښم په دې مې څښم درتونه چې څنګه چې دا یو هندي طرز و هندي دغه وه هغه ته منګل خپله رانه دغه کړې خپله خو زه رښتیا چې ته داسې مې نه دي ورکړي چې ته دا ما شعر ووایه که نه خپله لکه اوس مثلا که زه تا ته وایم زه دا مخکې چې یاد کړه سندرې چې ویلې ده شادکام زه والا نه پېژنم ورسره هېڅ مخامخ لیدلی مې نه دی لیدلی مې دی په کابل کې په راډیو کې چې دم کار کوو کله به راته خو سلام علیکم سره نه لرم هغه په خپل دا پیدا کړی دي دا لطیف ننګرهاري ته والا کې ما ورکړی موږ سره یو وخت په دغه کې وو په عسکرۍ کې وو دغه دی یا مثلا داسې ډېر نور وو دغه بیا دا انجینر مومن چې و دی بیا ما سره ډېر زیات اوسېدلی و زیات اوس چې دا کونډه ژبې سریال کې چې دغه داسې دغه و ځینې نو دا زه فکر کوم چې هر کلام چې د سندرغاړي خوښ شي که نه هغې خپله پسې ګرځي او خوښوي نن سبا خو دا د هغه ډېر د نه ځورومه ځکه چې مرکه م اوږدېږي خلک بیا او ته مېلمانه هم لرې که نه دا راته ووایه چې دا نن سبا خو د سوشل میډیا یا د خواله رسنیو دنیا ده ټیک ټاک دی نه پوهېږم فیسبوک دی او دا بل ټویټر مخکې ټویټ ورته ویل اوس ایکس ورته وایي که نه او په عین حال کې اوس خو یو بل شی ډېر راوتلی دی دا د څه ورته وایي اے آی دغه څومره اثر کړی دی مثبت اثر دی منفي اثر دی په شعر باندې نو په شعر باندې خو تر اوسه دا اثر نه دی کړی خو په مجموع کې په هنر باندې اثر کوي په شعر به هم کوي لکه مثلا په سندریز دغه یې کړی دی سندرو یا مثلا په ساز او آواز باندې اوس کړی دي نو د شاعر مثلا مخکې خو کتاب به راسېده د شاعر که نه اوس دغه کتابونه اکثره وخت کې خلک نه اخلي او نه یې په کیسه کې دي او نه خو داسې ده چې هغه چا کیسه کوله که نه چا ته مې ورځې ویلي وو چې کتاب مې چاپ شوم دا کتاب ولکه چې هغه ما ته ډېر ساده ډېر بیا کلمانې ولې وایي پښتون څه کوي کتاب باندې پښتون کتاب اخلي وایي اوس داسې وکړه څو ټوکه چاپ کړي ما زر وایي داسې وکړه چې دا بوجۍ راواخله بوجۍ کې واچو تا ته خو بوجۍ کې راغلي او دې منځ کې کښېنه که لارې ورته ګوره ځکه پښتانه خو دغه یوه ستونزه ده د پښتنو بل څه نشته ده چې دوی د درس سره یې دغه نه لګي که نه چې نه کتاب اخلي نه یې لولي لیک او لوست سره دغه دي دا یو عام دغه دی مجموعي څه دی تاثر دی او یوه نیمګړتیا دی پښتون باندې نو ته څنګه خپل د شعرونو پیغام لوستونکي ته څنګه رسوي د کومې لارې نه په همدې سوشل میډیا کې نو زیاتره خو داسې ده چې زما خو چې دوه دغه رسوم یو خو دا سوشل میډیا ده چې ولا چې که ښه ولیکي
ډېر ښه موږ د ستونزه موږ د کره کتنې سره لرو موږ کره کتنه نه لرو تر څو چې موږ کره کتنه ونه لرو او کتاب د یو شي د نقد نشي موږ ښه شی نشو رامنځته کولی کره کتنه د لکه دلته یو پټي کې چې د ګیا وباسي دغه نه که نه د ارزه شیان چې وباسي پوه شوې نو دا دغه د زه څنګه دې خوښه ده بس کوي زه وایم چې دغه وروستی هغه چې زه ګورم نه دا ماته د هغه د یوه سندرغاړي سندره را یادوي دا د انګار په نوم یو سندرغاړی دی نه ممکن زه چې هغه جنۍ مې خوښه ده او دا چې نه پوهېږم داسې کومه سندره وه دا د څنګه د په هغه کې دیم که نه دا بیت دغه دی زما نه دی که نه ځکه ما په قوس کې نیولی جونې به وي ډېرې خو یوه جنۍ مې خوښه ده زه چې د چا خوښ یم هغه جنۍ مې خوښه ده نه مې انګریزۍ په کار ده او نه مې جرمنۍ دا ما یو مشاعره کې ویلې وه ډېرو خلکو زیات خوښ کړی وه نه مې انګریزۍ په کار ده او نه مې جرمنۍ توره وي که سپینه پښتنه جنۍ مې خوښه ده او خچې ګوندې ماره چمبه ماره او هوښیاره وي خچې ګوندې ماره چمبه ماره او هوښیاره وي پوه چې په خبره وي سکیانه جنۍ مې خوښه ده یعنې جار ورنه انکار یې او اقرار یې او په سترګو کې ګوري چې په تلو کې ستانه جنۍ مې خوښه ده او زه چې ورته سوی زړګی راوړم او ټکورې کړي زه چې ورته سوی زړګی راوړم او ټکورې کړي داسې مینه ناکه دردانه جنۍ مې خوښه ډېره مننه ټکور صاحب خوښ اوسې ژوندی دې وي چې وخت دې راکړه او دا خلک بعد له ډېرې مودې موږ او تاسو داسې رسمي خبرې نه وې کړې او ما رښتیا یو پیغام هم ایښی و څه موده مخکې چې دا سړی به را میلمه کوو او اوږد بانډار به ورسره کوو نو په دې هیله چې تاسو هر چیرې وئ روغ وئ او د ټکور صاحب له دې مجلس نه مو خوند اخیستی وي تر بیا